الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصص النبيين الجزء الثالث. الحمد لله مونږ دخو ویلې دا دریم جز دی. دا بنن شروع کو. من کنعان الى مصر، د کنعان نه مصر ته. یعقوب علیه السلام د هغې اولاد یوسف علیه السلام ته ټول تلي وو مصر طرف ته د کنعان نه، او بیا هغوی ډېر درون استقبال وکړو. دا ټول به دلته بیان شي. انتقلا منتقل شو یعقوب علیه السلام، یعقوب علیه السلام الى مصر مصر ته. وانتقلا منتقل شو معه د سره اولاده اولاد ده. انتقلوا الى مصر، اغي ټول مصر ته منتقل شو. لأن دې دپاره یوسف ابن یعقوب علیه السلام، دې دپاره چې یوسف زوی د یعقوب علیه السلام هو سید مصر، هغه سردار د مصر. یأمر امر بی کولو وینها منی بی کوله فیها پای کی، یعنی معنا بی داسې وي یأمر وینها فیها چې پاغه کې حکم چلیدو. انتقل یعقوب علیه السلام الى مصر وانتقل معه اولاده. انتقلوا الى مصر لأن يوسف ابن يعقوب عليه السلام هو سيد مصر يأمر وينهى فيها. منتقل شو، یعنی یعقوب علیه السلام مصر ته منتقل شو، او اولادم د سره منتقل شو، ټول منتقل شو. دې دپاره چې یوسف زوی د یعقوب علیه السلام دا د مصر مشر، او په دې کې به د حکم چلیدو. او وکانو وو فی کنعان، یعنی دا چې کم اولادو د په کنعان کې یرعون الغنم، ګډي او دا به سره ولی غنم. ويحلبون الشاة، او اغي پی بی لوشلی. ويحلبون لشل بی الشاة د ګډو، یعنی د دوی پی بی لشلی. ويبيعون او خرسول بی الصوف، یعنی وړی دا به خرسول. وكانوا في کنعان يرعون الغنم ويحلبون الشاة ويبيعون الصوف. په کنعان کې هغې ګډې او چیلي به سره ولي، او هغه به یې لوشلې او وړې به یې خرڅولي. وعبیدو یوسف، او د یوسف علیه السلام غلامانو، وخدمه او نوکرانو به یأکلون خوړلي، وینعمون او په آرام کې به، یعنی په راحت کې به اوسېدل، فی مصر په مصر کې. وینعمون یعنی راحت کې اوسېدل، عیش عشرت به په مصر کې کولو، یعنی مطلب خار سے پریمانه بو. وعبید یوسف وخدمه یأکلون وینعمون فی مصر. د یوسف علیه السلام غلامانو نوکرانو په مصر کې خوړلي او څکلي، عیش به یې کولو. فما یصنعون فی کنعان، هغه په کنعان کې څه کول؟ یعقوب علیه السلام هغې اولاد چې و په کنعان کې به یې څه کول؟ ولې چې هلته یوسف علیه السلام سردارو او حکم یې چلیدو، او د چې کوم وروڼو دي په کنعان کې دي، او د یوسف علیه السلام کم خادمانو دي، ښه عیش او عشرت، ښه آرام زندگی وه. ولماذا ولی لا یذهبون الى مصر، هغه مصر ته ولی نه ځي؟ نو ارسل یوسف، ولیږلو یوسف علیه السلام الى یعقوب، یعقوب علیه السلام ته، واهله او خپل اهل ته. وطلبهم من کنعان، او طلب یې کړل هغوی کنعان ته، یعنی کنعان د راتلو، یعنی طلب کې د کنعان نه چې تاسو راشئ مصر ته. وکانو ارسل یوسف الى یعقوب واهله وطلبهم من کنعان. یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام او هغه اهل او اولاد د کنعان د راتلو وویل. وکانو یوسف علیه السلام لا یطیب، خوند نه ورکولو، له طعام د هغې خوراک، ولا شراب نسکاک، حتی تر دې یرا اباه چې وګوري، اباه و اخوته
تر دې چې ونه ګوري خپل پلار او وروڼه خوند یې نه ورکولو. یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته خوراک څښاک خوند نه ورکولو، دې دپاره چې پلار یې نشته وروڼه یې نشته، نو خوند یې نه ورکولو تر هغې چې خپل پلار او وروڼه ونه ګوري. وکیف یطیب، څنګه به خوند ورکولو له طعام و شراب، یعنی خوراک څښاک هغه ته. وکیف یطیب له عیش، او څنګه به آرام دا ژوند ښه ولګي، څنګه به خوند ورکي. وهو وحید، او هغه یوازې و فی مصر، په مصر کې. وكيف يطيب له طعام وشراب وكيف يطيب له عيش وهو وحيد في مصر. او یعنی په هغوی به د خوراک څښاک او آرام ژوند څنګه ښه ولګي، هغه په مصر کې څه شی دی؟ وحید دی، یوازې دی. وماذا يصنع في مصر، وماذا يصنع بالقصور، هغه په محلونو څه وکړي. وابوه واخوته، د هغه پلار او وروڼه فی بیت صغیر، په وړوکي کور کې دي. او فی کنعان، په کنعان کې وړوکي کور کې دي اوسېږي. وجاء یعقوب واولاده الی مصر، او راغلل یعقوب علیه الصلاۃ والسلام او د هغه اولاد الی مصر، مصر ته راغلل. نو فاستقبلهم، استقبال وکړو د هغوی یوسف علیه الصلاۃ والسلام. وفرح بهم، او خوشحاله شو په هغوی باندې یوسف علیه السلام فرحا عظیما، ډیر زیات خوشحاله شو. واستقبلت مصر، استقبال وکړو مصر اسرته، یعنی د مصر خاندان، سیدها د سردار، و اسرته ملکه الکریم، او خاندان یعنی د خپل مهربان باچا استقبال وکړو. د مصر خلکو چې دی د خپل آقا خاندان او د خپل کریم باچا د کور والا هغوی استقبال وکړو. وفرحت بها فرحا عظیما، او خوشحاله شو په دې باندې ډیر زیات خوشحاله شو. واحب اهل مصر هذا البيت الكریم، او محبت کولو غختل مصریانو د مصر خلکو هذا البيت الكریم، دا عزتمن معززه کورنۍ، دې دپاره چې لانهم یحبون یوسف، دې دپاره چې محبت کولو یوسف علیه السلام سره، لکرمه و احسانه الی الناس، د هغه کرم او احسان په وجه، د احسان د یوسف علیه السلام د کرم او احسان د وجې نه د هغوی کورنۍ سره هم اهل مصر چې وو دوی به ورسره محبت ساتلو. ولانهم رأوا فی یوسف اخا ناصحا شقیقا، دې دپاره چې هغوی لیدلی و یوسف علیه السلام اخن رور، ناصحا نصیحت کوونکې، شفیقا شفقت کوونکې. فرأوا فی یعقوب والدا ماجدا کریما، نو هغوی یعقوب علیه السلام یزبرک او کریم والد په ځای ګڼلو. فرأوا ولیدو یا ګڼلو یعقوب علیه السلام والدن، والد ماجد، هغه یې رور ګڼلی او دا یې داسې ګڼلو چې دا زمونږ پلار دی، مشر دی. کریما عزتمن. وکانه یعقوب علیه السلام کبیر البلاد، یعنی ټول ښارونو نه مشر و شیخ مصر، یعنی وکانه یعقوب کبیر البلاد و شیخ مصر، یعقوب علیه السلام د ټولو ښارونو او د مصر مشر. وکانه اهل مصر، او وو دغه مصریان، له دغه دپاره کل ابناء د زامنو په شان. وکانه اهل مصر له کل ابناء، مصریان دغه د زامنو په شان وو. وطابت لیعقوب وابنائه الاقامة في مصر وصارت لهم وطنا. وطابت او عمده شو لیعقوب د یعقوب علیه السلام دپاره، و ابنائه د هغې زامنو دپاره، الاقامة اوسیدل فی مصر په مصر کې، یعنی عمده شو. وطابت عمده شو، یعنی ښه شو دا ورته دلته چې اوسیدل. وصارت لهم وګرځېدو د هغوی دپاره وطنا، وطن، یعنی د هغوی وطن شو. وطابت
عمده شو، خشو، لذیذ شو د یعقوب علیه السلام او د زامنو د یعقوب علیه السلام دپاره اقامت اوسېدل په مصر کې، او دغه مصر چې دی دای وطن وګرځېدو. نو په دې کې چې دی حضرت یعقوب علیه السلام د کنعان نه مصر د منتقل کېدل دا بیان وشو چې څنګه منتقل شوی.